روان کال د پیله بیا تر اوس مهاله د فراه ولایت کې 23 پروژې هغه د 119 میلیونه افغانیو په بودیجه باندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا څخه جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي چې له هغه جملې څخه 10 چک ډیمونه د 42 میلیونه افغانیو په بودیجه د اسلامي امارت د خپلې بودیجې څخه هغه مصرف پر راغلی دی او 14 نورې پروژې هغه د ابرسانۍ په برخه کې د همکارو مؤسسو په مالي ملاتړ د 15 میلیونه افغانیو په بودیجه باندې هغه جوړې شوي دي. 3.5 کورنیو ته هغه پاکې صحي اوبه برابرې شوي دي او د دغه کلیو د چشاک د اوبو ستونزه تر ډېره حده پورې حل شوې ده. دا اوس په مختلفو ولسوالیو کې د اوبو رسولو د ذخیرو هغه سرویګانې شروع دي، اجتماعي او تخنیکي سرویګانې شروع دي چې انشاءالله موږ تاسې به په راتلونکي وخت کې د هغو د کار د شروع شاهدان اوسو. په دغه روان کال کې د 84,000 کورنیو سره هغه مرسته شوې ده چې هغه د WFP مؤسسې په مالي لګښت باندې هغه موږ د کلیوالو غریبو او فقیرو خلکو ته هغه د کومک رسولی دی. دا اوس فلحال زموږ د فراه ولایت په مرکز او په 11 ولسوالیو کې هغه د بشري مرستو سروې هم جریان لري. په دغه مرستو کې هغه خوراکي مواد لکه وړه او غوړي او نور خوراکي مواد هغه شامل دي.